د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو بخیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن یک شنبه د چنګاښ 15مه نیټه ده چې د 2025م کال د جولای له 6مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچکي. آذربایجان د افغانستان د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره د باکو له سمندري بندر څخه د استفادې زمینه برابروي. د عامه روغتیا وزیر د صحي خدماتو د ښه والي او طبي زده کړو د معیاري کولو ټینګار. په کندوز کې له 6,000 ډیرو بیرته راستانه شوې کورنۍ ته برېښنایي تذکرې وویشل شوې. او د حماس غورځنګ د غزې په خان یونس سیمه کې پر اسرائیلي ځواکونو برید کړی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. آذربایجان د افغانستان د سوداګریزو توکو د صادراتو لپاره د باکو له سمندري بندر څخه د استفادې زمینه برابروي. د افغانستان د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان له نړیوال سمندري بندر باکو څخه لیدنه وکړه. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دغه بندر د لیدنې پر مهال له آذربایجاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د صادراتو لپاره د دې لارې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. همداراز د آذربایجان چارواکو چمتووالی ښودلی چې افغانستان کرنیز او کان کیندونکي محصولات له همدې بندر څخه ترکیه او اروپا ته صادر کړي. د یادولو وړ ده چې د دواړو هیوادونو د ګډو تخنیکي کمیټو پریکړه کړې چې د باکو له بندر څخه د ترانسپورتي لارو امکانات وارزوي او د افغانستان د صادراتو د اسانولو لپاره زمینه برابره کړي. د عامه روغتیا وزیر د صحي خدماتو د ښه والي او طبي زده کړو د معیاري کولو ټینګار. د عامه روغتیا وزیر د خصوصي صحي علومو انسټیټیوټونو د همغږۍ له مسؤلانو سره په لیدنه کې د صحي خدماتو د ښه والي او د نیمه لوړو طبي زده کړو د تعلیمي نظام د معیاري کولو اړتیا مهمه وبلله. د عامه روغتیا وزارت نن په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل چې په دې ناسته کې د مالي او اداري مرستیال او د دفتر عمومي رئیس هم ګډون درلود او د نیمه لوړو طبي زده کړو د کیفیت د تعلیمي نظام د پرمختګ د خصوصي سکتور معیاري کولو د ازموینو په بهیر کې شفافیت او ځینو نورو اړینو موضوعاتو ته په اړه خبرې وشوې. په کندوز کې له 6,000 ډیرو بیرته راستانه شوې کورنۍ ته برېښنایي تذکرې وویشل شوې. د کندوز د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست د نړیوال سازمان په مالي مرسته له 6,000 زیاتو بیرته راستنېدونکو کورنۍ له برېښنایي پېژندپاڼو برخمنې کړې. د یاد ریاست مسؤلین وایي هغه کسان ته چې تذکرې ورکړل شوې د هڅونې په توګه 12 افغانۍ نغدي هم ورکړل شوي دي. بیرته راستانه شوي کسان وایي له وړاندې هم د تابعیت رسمي اسناد نه لرل او له جدي هویتي ستونزې سره مخ و، خو اوس یې دغه ستونزه حل شوې او د قانوني پېژندنې حق یې ترلاسه کړی دی. او وروستۍ خبره ده چې د حماس غورځنګ د غزې په خان یونس سیمه کې پر اسرائیلي ځواکونو برید کړی دی. د حماس له قوله دغه برید د خان یونس د ښوونیز ریاست په نږدې سیمه کې ترسره شوی او په نتیجه کې د اسرائیلي 2 ټانکونه په چاودېدونکو توګه الوځولي دي. قسم سنګ هم ویلي چې په دې برید کې اسرائیلي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې خو د زیان کره شمېر یې نه دی خپور کړی. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شي.